سلامونه. کيمياګر دا د نامتو ليکوال پاولو کويلو اثر دی چې ژباړه یې صفيه حليم کړې ده. د پرتګالي ژبې نامتو ناول کيمياګر د پاولو کويلو له خوا په 1988 میلادي کال کې له چاپه راووت. له هغې راهیسې دا کیسه په 28 ژبو کې ژباړل شوې او په 150 ملکونو کې لوستونکي لري. پاولو کويلو د برازیل اوسیدونکی دی او په 1940 میلادي کال کې په ریو ډي جینیرو کې وزیږید. د ځوانۍ په درشل کې د غوښتل چې لیکوال شي او تل به یې د یو باغي په شان خبرې کولې. د خپل چلن له کبله درې واري لیونتون ته داخل کړی شو چې د بطري وتښتید. اخیر یې د مور و پلار په خوښه د حقوقو پوهنځی ولوست. په 1960 کلونو کې دی هم لکه د نورو ځوانانو د جنوبي امریکا او اروپایي ملکونو کې وګرځید. د نورو لیکنو سره سره سندرې هم لیکلې. دا و د ښاغلي کویلو په اړه لنډ معلومات. اوس راځو د کیسې پیل ته. هغه ځوان شپون سانتیاګو نومیدو چې ماښام د خپلو پسونو د رمې سره په بیدیا کې د یو کلیسا کنډوالو ته ورسید. د دې کلیسا چت لا پخوا غورځېدلی و او اوس پکې د انځر او د توتانو ونې راټوکېدلې وې. په ځینو ونو کې د مصر شهتوت هم شنه شوي وه. شپون د شپې لپاره هلته تم شو او ټوله رمه یې له ماتې دروازې وردننه کړه. په هغه دروازه یې څو دړې ودرولې چې رمه یې اخوا دېخوا ولاړه نه شي. په دې سیمه کې لیوان نه و خو یو ځل پخوا ترې یو څاروی تښتېدلی و نو بیا ټوله ورځ ورپسې لالهانده ګرځېد. د په خپل واسکټ د فرش یوه برخه پاکه کړه او څملاست. هغه کتاب چې تر اوسه یې پوره نه ولوستی د سر لاندې یې کېښود. باید زه غټ کتابونه ولولم چې په لوست یې زیات وخت تېرېږي او بالښت لپاره ښه وي. د کتاب لومړۍ پاڼه ولوستله چې پکې د یوې جنازې ذکر و او ډیر خلک و چې ګران نومونه یې وه. د ځان سره وویل که یوه ورځ زه کتاب ولیکم نو خلک به پکې لږ وي او نومونه به یې اسانه وي. دی چې له خوبه راویښ شو نو لا تیاره وه. د مات چت نه یې په اسمان کې څو ستوري لیدل. ځان ته یې وویل لږ نور خوب به وکړم. یو څو شپې کېدې چې د یو خوب لیدل او نن د خوب د پوره کېدو نه وړاندې دی راویښ شوی و. د هم اوږد کوتک ته لاس کړو چې په معمولي خوځښت یې ډېر څاروي راپاڅول. داسې لکه چې یو مرموز شی یې په هغه کوتک پسې تړلی وي. دی د تېرو 2 کلونو نه شپون و او رمه به یې د خوړو او اوبو په لټون ګرځوله. ځان سره یې وویل دومره راسره عادت شوي دي چې زما د کار په مهال ویش هم خبرې دي. داسې هم کېدی شو چې زه د دوی په مهال ویش یې پوهېدلی. څو پسونه لږ وروسته راویښ شول او شپون نور د نومونو په اخیستو یو یو راپاڅول. داسې ګڼل چې دی هغوی ته هر څه وایي دوی پرې پوهیږي. کله کله به یې دوی ته د خپل کتاب هغه برخې هم ولوستلې چې په خپله به یې خوښ شو. کله به یې د خپل یوازیتوب یا د خوښۍ کیسه ورته وکړه. د کومو بانډو نه چې به تیر شو نو د هغې په اړه به یې خپل نظر پسونو ته ویل. د تیرو 4 ورځو نه د ورته د تجار د لور خبرې کولې. تجار هم په هغه کلي کې اوسېده چې د 4 ورځو مزل ورته پاتې و. شپون دې کلي ته تیر کال تللی و. تجار وچ توکي پلورل او په دې ټینګار کوو چې د پسونو وړۍ به د ده په مخ کې وویستل شي چې څوک یې دوکه نه کړي. شپون ته خپل یو ملګري د تجار درک ورکړی و او هلته چې ولاړ نو ویې ویل زه د خپلو پسونو وړۍ خرڅول غواړم. د هغه په دوکان کې ډېره ګڼه ګوڼه وه نو تجار ورته وویل چې تر غرمې انتظار وکړي. شپون د دوکان د دهلیز په پوڼو د خپلې خرتې نه کتاب راویسته او په مطالعه بوخت شو. خدای خبر شپانه څنګه کتابونه ولوستلی شي. د ده څټ ته یوې جینۍ وویل. هغې د اندلس د جینکو لباس اغوستی و. ویښته او سترګې تور و او لکه د یو فاتح مخ یې لرلو. ده ورته وویل زه د کتابونو نه زیات د خپلې رمې نه زده کړه کوم. بیا دوی دواړه په خبرو شول او تر 2 ساعتونو یې خبرې کولې. جنۍ د تجار لور و او د کلي د ژوند په اړه یې وویل چې هلته ټولې ورځې یو شان وي. شپون ورته د اندلس د ورشوګانو او د ځینو ښارونو په اړه خبره وکړه چې دی پکې ایسار شوی و. د پسونو پر ځای د یوې جنۍ سره خبرې د ده لپاره ښه بدلون و. جنۍ ترې پوښتنه وکړه تا لوستل له کوم زده کړي دي؟ شپون وویل په ښوونځي کې لکه د نورو په شان. جنۍ وویل ته چې لوست کولی شې نو بیا رمه ولې پیایي؟ شپون په ځواب کې څه نشو ویلی او خبره یې واړوله. دی پوهېده چې جنۍ به چیرې هم د ده په خبرو پوه نه شي. ده ورته د خپلې مسافرۍ کیسې کولې چې جنۍ په حیرانتیا اورېدې. شپون ته دې حالت خوند ورکړ او ارمان یې وکړ چې کاشکې تجار په خپلو کارونو نور هم بوخت پاتې شي او دی 3 ورځې هم همدلته ناست اوسي.
خو تجار له غرمې وروسته اوزګار شو او د ته یې د 4 پسونو د وړۍ لرې کولو وویل. شپون ته یې پیسې ورکړې او ویل بل کال ته بیا راشي. اوس کال تیر شوی و او په 4 ورځو کې د هغه کلي ته تلونکی و. د خپلو پسونو ته وویل که زه له هغې جنۍ هیر وم نو هیڅ فرق نه کوي. زه د نورو ډیرو کلیو جنکۍ پیژنم، خو په خپل زړه کې احساس کولی شو چې هغه جنۍ ورته له نورو توپیر لري. لمر په ډوبېدو و او د رمې مخ د لمر لوري ته کړو. د پسونو په اړه یې سوچ وکړ چې دوی یوازې د خوراک او د اوبو په غم کې وي، نور د هیڅ شي پروا نه لري. بیا یې د خپل خوب په اړه چورت وهلو چې بیګای بیا لیدلی و. هغه د شپې څه نه و خوړلي او سهار وختي رمه روانه کړه. لمر اوس تود او په دې وخت به د هسپانیې ټول خلک د غرمې ویده وو. د شپې به هوا یخه شوه او ده به خپل واسکټ په ځان تاو کړ. اوس 2 کاله کېږي چې دی د اندلس په لروبر کې ګرځي. د ټولو ښارونو نومونه یې زده وو. دا ځل یې هوډ وکړ چې هغې جنۍ ته به وایي چې د څنګه لیک و لوست زده کړی و. دی د 14 کالو تر سن پورې مکتب ته تلو او د مور و پلار یې ارمان و چې دی پادري شي. د کروندګرو لپاره دا د ویاړ خبره وه چې زوی یې پادري شي. د هسپانوي او لاتیني ژبې زده کړې خو غوښتلې چې د ټولې نړۍ په اړه معلومات وکړي. د انسانانو په اړه یې پوهه غوښتله. اخر یوه ورځ پلار ته چې پټۍ اوبه کول وویل چې دی د مذهب سره هیڅ علاقه نه لري او ګرځېدل غواړي. پلار ورته وویل زویه موږ له کلي د ټولې نړۍ خلک تیریږي. دوی د نویو شیانو په لټون راغلي وي، خو کله چې بیرته ځي نو هیڅ بدلون پکې نه وي. زوی ورته وویل زه هغه ماڼۍ لیدل غواړم چې دا سیلانیان پکې اوسیږي. پلار ورته وویل دوی چې زموږ کلیو ته راشي نو وایي ټول عمر دلته پاتې کېدل غواړي. ګوره بچی دوی ډېرې پیسې او د سیاحت لپاره وسایل لري. په موږ کې یوازې شپانه سیاحت کولی شي چې د خپلې رمې سره ګرځي. زوی ورته وویل ښه نو بیا زه به د شپنو ژوند پیل کړم. پلار ورته نور څه ونه ویل. په بله ورځ یې یوه کڅوړه د ده په لاس کې کېښوده چې پکې د لرغونې هسپانیې د سرو زرو 3 سکې وي. ورته ویې ویل یوه ورځ مې ځمکه اړوله نو په دې پټیو کې مو موندلې وې. اوس پرې پسونه واخله او څروه یې. بیا یې زوی ته دعا وکړه او د یې رخصت کړ. شپون سره اوس د پسونو نه علاوه د لینډین لپاره یو واسکټ او یو کتاب و. کله چې لمر پرېوتو د چورت وهل زه به سبا تر غرمې تعریفه ښار ته ورسېږم. هلته به د دې کتاب په بدل کې یو غټ کتاب واخلم، ږیره به وخریم، ویښته به لنډ کړم او ډوډۍ به واخلم. د جنۍ په اړه یې هم سوچ وکړ، خو دا منفي خیال یې نشو کولی چې هغه به واده شوي وي. د خپل خوب په اړه چورت وهل او ناڅاپه د چا خبره یې په زړه شوه چې په تعریفه کې یوې سپین سرې ښځې خلکو ته د خوبونو تعبیر ښودلو. په بله ورځ شپون د هغې سپین سرې میرمنې د کور په یوه کوټه کې ناست و او هغې د دواړه لاسونه په خپل لاس کې نیولي څو دعاګانې وویلې. ډېر وخت هم دغسې تیر شو نو د خپل لاسونه ترې راوښکل. زه خو درته د لاس ښودلو لپاره نه یم راغلی. ښځې ورته وویل خوبونه د خدای ژبه وي، ما ته په خپله معاوضه راکړه او خوب راته بیان کړه. شپون اوس پښیمانه و چې ولې دلته راغلو، خو خپل خوب یې ورته وویل. ما 2 وارې دا خوب لیدلی دی چې زه د خپلې رمې په ورشو کې یم. یو ماشوم راښکاره شي او څو شېبې د پسونو سره لوبې کوي. بیا ناڅاپه ما په خپلو 2 لاسونو کې اوچت کړي او د مصر په احرامونو مې ور واچوي. ډېر وخت هم دغسې تیر شو نو د خپل لاسونه ترې راښکل. زه خو درته د لاس ښودلو لپاره نه یم راغلی. ښځې ورته وویل خوبونه د خدای ژبه وي، ما ته خپله معاوضه راکړه او خوب راته بیان کړه. شپون اوس پښیمانه و چې ولې دلته راغلو، خو خپل خوب یې ورته وویل. ما 2 وارې دا خوب لیدلی دی چې زه د خپلې رمې سره په ورشو کې یم. یوه ماشومه راښکاره شي او څو شېبې د پسونو سره لوبې کوي. بیا ناڅاپه ما په خپلو 2 لاسونو کې اوچت کړي او د مصر په احرامونو مې ور واچوي. ماشومه راته وایي که ته دې ځای ته ورسېدې نو یوه پټه خزانه به ترلاسه کړي. کله چې ماشومه راته د خزانې اصل ځای راښیي نو زه راویښ شم. 2 ځلې همداسې شوي دي. ښځې څو شېبې غلې پاتې کېدو وروسته وویل زه اوس تا نه هیڅ معاوضه نه اخلم، خو که هغه خزانه دې وموندله نو 10مه برخه به پکې زما وي. شپون په خندا شو او د تعبیر د څو پیسو په سپما خوشحاله شو. ورته یې وویل ډېر ښه تعبیر یې دی. ښځې ورته وویل ما سره لوز وکړه او سوګند پورته کړه چې زه تا ته کوم تعبیر ښایم، د دې په بدل کې به ما ته د خزانې 10مه برخه راکوي. شپون ورته سوګند ورکړ چې د دې غوښتنه به پوره کوي. ښځې ورته وویل د مصر احرام وجود لري او ته باید هلته ولاړ شي او هغه خزانه پیدا کړي چې ته به پرې ډېر شتمن شي. شپون حیران او ویزار شو. د دومره وړوکې خبرې لپاره دلته د څه لپاره اړتیا وه؟
خو بیا یې زړه ته سلا شو چې د تعبیر لپاره یې پیسې نه وي ورکړي. د ښځې نه یې پوښتنه وکړه چې دی به مصر ته څنګه ځي؟ هغې وویل دا زه درته نشم ویلی، زما کار د خوب تعبیر ښودل و. شپون وویل او که چیرې هم مصر ته ولاړ نشم نو بیا؟ ښځې وویل بیا هیڅ مه راکوه. داسې به په لومړي ځل خو نه وي، ډېرو خلکو را سره داسې کړي دي چې ماویزه یې رانه وخوړه، بس اوس ولاړ شه چې ډېر وخت یې را ضایع کړو. هلک مایوسه شو او هوډ یې وکړ چې بیا به په ژوند په خپلو خوبونو باور نه کوي. د خپل پسونه د یو ملګري سره پرېښي وه، بازار ته ولاړ، د خپل وړوکي کتاب په بدل کې لوی کتاب واخیسته او څه د خواړو شیان یې هم راوړل. د په ښار کې له خلکو سره لیدل چې د سیل خوندوره برخه وه. غرمه د یو دوکان سیوري کې کېناستو او چې ډوډۍ یې وخوړه نو د کتاب په لوستلو یې پیل وکړ.